واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږشتم درس. تیر درس منګه نهم لسم او یو لسم مخرج کې ویلو، یعنی لام نون او را مخرج دی باره کې من پورا تفصیل سره بیان وکړو. اوس راځو دولسم مخرج. دولسم مخرج د طا دال تا دی. دولسم مخرج د طا دال تا دی. هر کله چې د ژبې څوکه ثناء علیا بیخونو سره ولګي دین طا دال تا ادا کیږي. دي ته حروف نطعیه وي. نطع اصل کې د تعلق راوته ځکه چې کندې دي دغه ته شی ویل شي نطع وي، او دي ته حروف نطعیه ځکه وي چې دا حروف د دې کندو سره یا د دې تعلق د راوته هي سره نږدې ادا کیږي، نو دی وجه دي ته حروف نطعیه یا نطعیه وي. راځو طا ټول صفات پکې قوي دي، نو داسې ویل شي طا دال دال تا. لك إذا الشمس كورت. ترس بدي طريقة باني تستمع طريقة خودلو أمامه استعمال. ديالسم مخرج ضا ذال ثالث. التي دجي بسوكا الثناء عليا سرون سرولجي دين الضا ذال ثاء داكي. ديتا حروف اللثوية وي للثمانة دوري او دي ته حروف لثویه ځکه وای چې دا حروف دورې سره نږدې ادا کیږي. خلاصه ده هر کله چې د ژبې څوکه د ثناء علیا سرونو سره ولګي نو دې نه چې ادا کیږي وا ذال او ثا. دي ته حروف لثویه وای. لثا اصل کې وریته وای. وریته دا وریچ ته وای دا غاخونو کې چې کومه تیر ویر تری دی وخت ته شی ویل شي وری ویل شي. نو دا حروف د حروف لثویه ځکه وای چې دا حروف یعنی ضا ذال ثا دی ورې سره نږدې ادا کیږي، دی ونه دي ته حروف لثویه وای. نو څنګه ادا طریقه ده وا او دغه شان ذال اذ نرم اذ وا دکه او ذال نرم اذ او ثا اث بهذه الطريقة بقى. سؤال لسم مخرج أركي رجدي بسوقا أو سنة السفلى داننا كنارو لقى هيسان دي وزاكيدو سنة عليانا دينا شديد شيء داكي ورا من لندو أركي رجدي دي جي بسوقا سنة السفلى غارو سره كنارو سره ولقي أو لقى هيسان سنة عليا دي سره ولقي دينا شيء داكي صاد زا سين. صاد زا سين دي دري وړو حروف ته حروف اصليه او حروف صفيريه وي. حروف اصليه ورته په اعتبار د مخرج سره وي ځکه دا اصله اللسان ادا کیږي، او صفيريه ورته په اعتبار د صفت سره وي ځکه چې صفير ویل شي شپېلې ته او د دې حروف د ادا کولو په وخت کې د شپېلې په شان आवाज وي. د صاد غږ دا د هیلې د غږ په شان دی، او زا غږ دا د شاتو د مچۍ د غږ په شان دی، او د سین غږ د ملخ د غږ په شان دی. صاد صحیح طریقه صاد اص از او سین اس دې طریقه شو. اوس راځو مقدمة الجزري ته. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا. زموږ د روان درس په زموږ استاد په باره د لسم شپاړسم او لسم مخرج کې وي. روان درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.